یو زنانه وه او د هغې زنانه یو ماشوم یو زوی روک شوی چې د تښتېدلی و یا روک شوی محققه واقع د کتابي هغه چې روک شوی نو دا زنانه د خپل و یا اکلوتا بیټه او پسې لیونی وه داسې ګرځېده و پسې هغه به تله عالمانو پسې نیکانو اولیاو پسې دعاګو خلکو به زما زوی دی او دعا کوي ماله خدای خپل زوی غېږې له راولي زما نه زوی خفه شوی او تښتېدلی ډېره زیاته لیونی وه دړمنه وه یو ځل یو سړي دروازه وواله دا وله ورله نو هغه سړی ورته وایي چې ترورې وږی مو مله روټۍ راکړه نو دا په منډه راله وه چې ته روټۍ ترکاري هغه سړي له ورکړه وه سړي ته وایي چې یار تم څوک فقیر مسکین او دا زما زوی روک شوی دی او د خدای نه سوال وکړه چې رب العالمین ماله هغه خپل بچی دی غېږې له راولي دغه یو زوی مې دی هغه د وکړه لاړ څو ورځې پس دا زوی راغی الله راوست چې راوست نو مور ورته خوشحاله وه زړه ته یې رانږدې کړ اوس دا مور د بچي نه تپوس کړي چېرته تللی وي او ورته خپل د سفر واقعات وایي دا زوی ورته وایي چې مور یو ډېره عجیبه واقعه الله پېښه کړه چې الله د مرګه بچ کړم او دا وه چې یو ځای کې یو ځنګل کې ملاستومه او دې کې یو زمری شرمخ راخطا شو او چې ولاړو او چې شرمخ راخطا شو مې چې زه غر کې زه سملاستم چېرې که د شرمخ نه په ملاسته زه بچوم دې تیز دی واوړېده وایي چې دا شرمخ ما ته نږدې شوی دی کې یو غیبي سړی راغی او دا شرمخ یې د دې مری نه کلک ونیوه او داسې مضبوطه دیکې یې ورکړه چې دا شرمخ یې اخل ته وغورځاو او د شرمخ چغې کړه غرې ول او دا غیبي سړی وایي چې لقمتن بلقمتن عربي لفظ دی لقمتن بلقمتن چې نوړی د نوړی په بدل نوړی د نوړی په بدل وایي زه خو راویښ شوم خدای بچ کړم دا مور ورته بچې دا ورځ د یاده ده وي او سر ورځ به پلان کې ورځ ټیم د یاد دی او څه ټیم پلان کې ټیم سړی د یاد دی چې څنګه او څنګه او دا نمونه بس وي خبره ختم دا هغه سړی و چې ما دلته نوړی ورکړه نو الله پاک ماله نوړی راکړه د خپل بچي په شکل کې دا خو بنیادي خبره ده او د دې مناسب یو بله واقع هم ده یو ښځه روانه ده په یو ځنګل کې هغې سره یو ماشوم بچی دی او دقسې یو شرمخ په حمله وکړه او چې حمله پې څنګه وکړه نو دا غریب ویرېده بچی دې پرېوته منډه یې کړې د شرمخ دا بچی د خولې نه ونیو هغه ورونې کې په منډه یې کړه ویې تښته او دې ښځې چغې کړې یا الله بچی رانه یوړه یا الله بچی واقعي خبره چې د چا په مخ کې د هغې بچی شرمخ وړي او چیر پار کوي دې کې دقسې یو غیبي سړی راغی نیزه ورسره ده هغه شرمخ یې په نیزه وو بچی یې خلاص کړ او بچی دې ښځې له راوړ دې ښځې ته وایي چې واله دا بچی دی وایي ته څوک یې تا خو ماله بچی جمدې پوټیم بچی خوږ نو ماله دې زوی راوستو وایي زه د اووم اسمان فرشته یم وایي چې تا الله ته چغه وواله نو الله ما ته وایي الله آواز وکړه چې یو کس ورشه دې مظلومې مدد وکړي نو ما ځان راورسو او خبرې چې دا ولې وایي نه وایي رب العالمین وفرمایل چې یو ځل دا په کور کې ناسته و دې سره یو نوړی وه هغې خولې ته اوچته کړې وه سوالګري هغه ځای نه آواز وکړ خیر راوړی د خدای په نوم دی وی د الله په نوم آواز وشو انوړی دی د خولې نه راوسته سوالګري ته دقه یو نوړی ده نو الله وی چې زما په نوم دی یو نوړی د خولې نه راوستی زه بدل خلاصوم نن نوړی د شرمخ د خولې نه وباسم دی له ورکوم دا د دنیا فایده نه یوسف جان صاحب مونږ خلک نه پوهېږو مونږ وایو که مونږ صدقه ورکړه زمونږ مال پې کم شو نه جی نه 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 صدقه کې د آخرت ثواب نمبر 1 صدقه کې دنیا کې خدای بدل ورکوي نمبر 2 صدقه کې د مسلمان د زړه دعا تاسو چې نن کم پیکې تقسیم کړو او دا هغه کور ته لاړ شي هغه زنانه له چې بیګا هغې کې راوړه نو د الله رحمت به څومره په جوش کې وي او د هغې ښځې زړه نه به څومره دعا وتلې وي دا خو داد دی هغه انسان لا چې کوم انسان په خپل مال کې د رب العالمین د خاطره د الله د بندګانو قسم دی الله تعالی د سپي په رحم چې په سپي چا رحم کړی دی په سپي زه دې نه خبرېږم سنجان صاحب چې تاسو نن سبا د دې مظلوم طبقې پسې ګرځئ هغې په کوی نن خلق شرمخان شوی دی شرمخان درندگان دي قسم په خدای درته بنیادي د رسول الله مبارک د حدیث پر رڼا کې وایم چې یو زنانه سپی سیراب کړی دی او ګناهګاره زنانه و حضور پاک فرمایي او د هغې په برکت کې الله پاک هغه جنت ته رسول بس پی رحم یو انسان
قلم اوچت کو پاغي باندې خط لیک او یو مچ راغی هغه صحیح باندې کېناست او د لګ انتظار وکړي چې دا مچ تګي دی هغه سیراب شو او چې دی وفات شو الله وتعالى دا هغه مچ په سیرابتیا حالانکه مچان وجلم شي دا یو رحم دی ما او بخلی نو دا خو چې کم انسان کې درد وي درد دل وي او دې دا وایي چې دا د مسلمانان رونه دي د الله بندگان دي او زه دوی له دا ورکوم نبی علیه السلام غیر مسلم سره کړي دي غیر مسلم سره نو مسلمان سره د زړه درد او بیا دې کې تاسو لم یو داد دی الحمدلله تاسو ټولو ته دا خبره کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا صدقه د بل په لاس ورکړه او دې په خوشحاله تقسیم کې دا هغه ورکوونکي چې څومره ثواب کېږي د دبم هغه مره کېږي کمیږي به د هغه نه ګوره څومره دا ترغیب دی او په یو موقع باندې نبی علیه السلام مبارک ته یو صحابي یو سړی راغی او ډېر شلېدلو جامو کې نو یو صحابي ورته وی چې پلان کې مالدار دلته ورشه بدل څه شي درکې رسول الله مبارک او فرمایل الدال علی الخير کفاعله دوتا یو مالدار خو دا مالدار چې څومره ثواب کوي دومره بددم شي چې ما وکتل نو په یو ډیران باندې یو بوډا بابا دی او هغه بابا د لاسونو داسې رپېږي د غالبا چې هغه سره تعاون وکړه څه پیسې ورکړې لږ پې خفه شو او راغی دم عبدالقیوم مې داسې مسله ده ویره دا بابا ته تو ګوره چې مو کتل اوس هغه مچان بنګېږي لاسونه رپېږي او د سره زړې دوه بوجۍ دي په یو بوجۍ کې دی د ډیران نه دا زړې ټوکړې رالي او سنډي اچوي په بله بوجۍ کې دی د ډیران نه زاړه کاغذونه رالي او هغه اچوي او دا مچان په بنګېږي نو زما ډېر انتهایي زړه درد وکړ دته مې د بابا ته اواز کا اسې بده خبره ده ویل نی په کار خو بطور د مخلوق خدا د یو پیغام رسولو زه به ده ویم چې هغه ما راوسته نو ما له شل روپۍ وې ما بابا له ورکړې بابا روان شو د حیادارو چې موږ ته وکتل روان شو چې روان شو ما د عبدالقیوم ته مې ته دا بابا واپس راوګرځم ورشه چې واپس یې راوګرځم مې بابا بچي دې شته وي الحمدلله د خدای مال دې شته واړه دي ښځه دې شته او دا څه کې وایي دا کاغذونه ټوکړې خرڅومه نو مې تاسو د دنیا کار روزګار وي پاپړ خرڅومه خو نه رانه څوک اخلي او حکومت هم پابندي لګولې بازارونو کې نو بچي مې نار دي مې دې بابا اوس دې مارکیټ کې د ګوړه خټک سوال هم کولی شو دا خوددار بابا دی دی په ډیران ناست او دی په مچان په د بنګېږي بهر کیف هغه وخت د ما ملګري موزمو چې څو تعاون او الحمدلله د هغه په قسمت یې لیکلي هغه وشو داسې د الله تعالی بندګان مسلمانان په دې مخ د ځمکه شته چې هغوی د لوږې ځان چودل غواړي لیکن هغوی خپل غربت چاته ښکاره کول نه غواړي چې زه خپل غربت ښکاره کړم او زه خپل بچي نار نور زما قسم دی زمونږ کره مخکې ورځو کې ما ته انیس احمد والدې وی یو ماشوم راغی څه خبره وکړه نو ما ته یې لږې پیسې راکړه دا ماشوم مې دا څوک دی وایي دا زمونږ یو ګاونډی دی وایي راته وایي چې مونږ کره څو ورځې شو نار یو ډوډۍ درک نه لګي ما ته پرون یو میسج شوی دی په موبایل کې ما سره پروت دی یو سړی دی او ما ته میسج کړی چې د خدای د خاطره ډېر زیات غریب یم ته ویل نشم یو تر وړو ماله والا داسې حالات دی چې لکه اوس دې د خان نم غوښتی شو دغې سړي د نوم نالم یو عالم دی زه به دا ووایم د خان نم غوښتی د مقتدي ته مې ویلي تر وړو څه شی دی 1000 روپۍ خو هر څوک ورکوي لیکن د هغه خودداري ده نو ډېر مسلمانان داسې دي چې هغه انتهایي خودداره دي هغوی چاته خپل لاس نه نیسي او بې کسبه یې څوک دی زما وروڼو چې څوک زما پیغام ده محترم یوسف جان عثمان زی سے په واسطه اوري د دې مسلمانانو په مو حق دی په مال کې نبی علیہ السلام فرمایي ان فی المال لحقا سوى الزکات چې ستا په مال کې د زکات نه علاوه نور حقوق هم شته د ګاونډي حق ده د مسلمان حق ده او قسم دې که د الله په آخرت کې خو ورکوي الله یو په 200 نه بلکې والله یضاعف لمن یشاء د هغې نه په دوچندم رب العالمین ورکوي په آخرت کې اجر په دنیا کې الله پاک ورکوي او د هغې به زه تاسو یو 2 مثاله درکړم معاشره کې څوک په 2000 روپۍ او څوک په 3000 روپۍ میاش په تنخواه گزاره کوي ما یو ځل بیان کې خبره کوله مې زمونږ په مدرسو کې د یو غټ استاد 10,000 تنخواه او د نورو 2,000 او 3,000 د تنخواه یو سړی آواز وکړ وایي دا د میاشتې مې نه د دروازې تنخواه خو وي د میاشتې نو وایي په دې ګزاره کېږي مې الحمدلله په دې کې زمونږ د استادان حافظان خدای پاک عمرو لمبوزي
په دوی کې دوی قرضدار هم نه گزاره کوي او په دې کې الحمدلله ډېر لوی سکون او ډېر لوی اطمینان سکون خدای الله د طرف نه یعنی حالانکه سړی چې سوچو کې نن سبا 2-3 آمدی اړی دا په دې گزاره نه کې هسپتال له خدای چاته نه پیخی چې کوم ځای to the masquerade party. Of course, I can look good in everything. खराब करनी है हमने तो सब हमने खराब कर दिया I'm definitely the best chef in the world. हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं हमें तो वो टीचर से रहेगी बात है ना वो तो मुझे अच्छी से पता है वो किचन के बाद ऐसा तो खड़े होकर चलो बताओ क्या हो रहा है